نبی صلی الله علیه وسلم وی خبردار الا ان الشر كله بحذافيره في النار. وی دا ټول شر چه ده په کامل معنی باندې شر چه ده چې ته چی ته شر وې هغه ټول د جهنم په ور کې ده. ته مار لړم ته شر وې په جهنم کې مار لړم شته ده. ته لوګي ته شر وې په جهنم کې لوګ شته ده. په دنیا کې چې ته چی ته تکلیف وې او چی ته شر وې هغه په جهنم کې شته ده. په دنیا کې چې تا ته څه تکلیف کاری او څه ته په دنیا کې تکلیف وي نبی صلی الله علیه وسلم یو دا ور په جهنم کې شته. اولا ان الخير كله بحذافيره في الجنه. وای خبردار په دنیا کې چې ته چی ته خیر وي او چی ته نعمت وي هغه ور په جنت کې شته. په دنیا کې ته خزه ته نعمت په جنت کې حور شته. په دنیا کې ته خوراک ته نعمت وي په آخرت کې نعمت شته په جنت کې. د غرنګي خپل کور ملګری نیکان ملګری ته چې ته نعمت وي چې استاد له خګرني هغه ور په جنت کې شته. طاووس ابن کیسان رحمه الله بارک راغلی دي وای هغه چې بکله کور دراغه وای دله به خوب نه ورته او په دې بشتره او وخته وای له ګډړ به ولا ګول اخر را پاتې ده او و به ویل چې طیر ذکر جهنم نوم العابدین. وای د جهنم تذکری د بندگانو خلق خوب تختولې ده. وای مال خوب نه راځي د په دې بشتره را پابه د بندګانو به شروع شول. هغه د څه خلکو دومره بدل رب العالمین نه ایریدل. اخیری خبره دا ووري کچیرته یو انسان په یقیني معنی باندې د جهنم د اور نه ویری ده او ویل چې دا جهنم مال ته شوی ده کنه فرمانه می وکړه او د جهنم نه ویری ده دا انسان به شرک نه کوي. که انسان په یقیني معنی د جهنم نه ویری ده دا انسان به زنا نه کوي. که انسان په یقیني معنی د جهنم د اور نه ویری ده دا انسان به حسد نه کوي. که انسان په یقیني معنی د جهنم د اور نه ویری ده دا انسان به غیبت نه کوي. که انسان په یقیني معنی د جهنم د اور نه ویری ده دا به د مور او پلار نه فرمانی نه کوي. که انسان په یقیني معنی د جهنم د اور نه ویری ده دا انسان به بد اخلاقی نه کوي. موږ تاسو له دا په کار دی ګوره چې د جهنم د اور ځان تر حاضر کو. قران کې له انها لاحدى الكبر الله د جهنم د اور چې یو د غټو مصیبتونو نه دی ګوره. غټ مصیبت د جهنم اور دی دا ګوره تاسو ته یاد دي. یو روایت کې راغلی په روایت ده عدي بن حاتم رضی الله عنه وی ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د جهنم د اور تذکره وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم د خې طرف یا چپ طرف ته څه وکړلې. وی صحابه وی نبی صلی الله علیه وسلم درې کړه دا کار وکړو د شی ویل چې خلکو د جهنم د اور نه ځان بچ کړي او به دې څه وکړلې. وی مونږ دا ګمان وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د جهنم د اور ښکاری او په خپل سترګو باندې نبی صلی الله علیه وسلم د جهنم د اور ګوري. او به نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې عمل ګرو فتقوا النار ځان د جهنم د اور نه بچ کړئ ولو بشق تمره اگر که په نمې کجور باندې ولې نه معنا په صدقو باندې ځان د جهنم د اور نه بچ کړئ. که ډیر سم وسنه کیږي دا یو کجور خو به نه مخبل وخوري او نیمه بل ورکه د جهنم د اور نه په دې باندې ځان بچ کړئ. او به نبی صلی الله علیه وسلم ویل فمن لم یجد څوک چې د نمې کجور نه به میزي فبکلمه طیبه ځان د جهنم د اور نه په نیکه کلمه باندې بچ کړئ. نیکه کلمه څه ته ویل کیږي منه خې خبره څه ته ویل کیږي چې بل مؤمن مسلمان په خوشاله شي. دغه خبره کوه دغه خبره مو کوه چې مؤمن مسلمان په تخپه کې غیبت چې دا انسانان کوي په دې باندې انسان جهنم ته لېږي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي که په صدقه باندې جنت نشي ګټلې فبکلمه طیبه په ښه کلمه باندې وګټه خلکو ته خې خبره کوه بې ځای خبرې مه کوه کنزل مه کوه غیبتونه مه کوه بهتانونه مه لګوه خې خبرې کوه په دې ښه خبره خو د خلکو څومره خوشاله په دې باندې جنت وګټه.